د بینک نه چې د روپو د راایستو د پاره چې د ورور ولګي او قبر تراړو او په قبر نه خپل خور راويست او هغه چې د بینک ته غوښتي د ملګرو تاسو به سیټ تصویر کاری ډیر افسوسناک واقع راغلی دا یو ورور چې د دومره مجبور کیږي پیسو د کاغذ په ټوکړې دومره مجبور کوي چې هغه خپل خور چې د قبر نه چې د راوباسي او دغه به حرمتي کوي هغه بینک ته وړي او دغه تصدیق کوي دغه وریفیکیشن کوي چې دا د ما راوړه او دا وپات شوی دی ډیر د افسوس مقام دی دا کوم ملک دی او کوم نظام دی تاسو سوچ هم نشئ کولای چې یو خزه وپات شي کنه او ورور چې د هغه د پیسو په طلب کې دي هغه چې د بانک نه پیسې راوباسي او پیسې دومره دیم نه 19000 روپۍ دي هغه په چې د ورور بانک ته ځي خو بل بانک والا چې د هغه نه مني هغه وایي کنه چې ته تصدیق د پاره چې د هغه راوړه په بانک والا وایي کنه چې دا نه وپات شو او ورور وته وایي چې زما خور وپات شوی دا او ته چې نه دی روپۍ مال راکا او هغه بانک والا چې د ورور له روپۍ نه ورکړي نو هغه ورور لګي او قبرستان ته ځي د خپل خور لاش راوباسي دغه به حرمتي کوي هغه بانک ته وړي ملګرو دې سټه په تاسو تصویر کار ډیر افسوسناک واقع راغله ډیر د افسوس مقام نه ملګرو موږ د پیسو دومره دیونه کړو چې موږ په کې هغه انسانان هم نه پیژنو موږ په کې ناشنا کارونه بتوي نه ویاسي دا واقع نه ده دلته ډېر عزت واقع راشي موږ بیان کو او د خلکو مطلب به چې دا اکثر په پسې ویډیو جوړي زه همیشه غو ویډیو جوړم چې بکمه کې حقیقت د معاشره مطابق وګوره ګوره چې د سړی دومره بے غیرت شي دومره بے ایمان شي چې هغه د خپل خور لاش راوړي دغه به حرمتي کوي او هغه چې د بینک ته وړي ملګری سیټ په تصویر کار ډیر افسوسناک واقع راغله په سوشل میډیا ډیره زیاته چیرې ده او اصل حقیقت دا چې بینک والا ول روپۍ نه ورکولې د خور اکاونټ او بینک والا نه منل کنه چې ستا خور وپات شوی ده هغه لا قبرستان ته د خپل خور لاش راوباسلو او د چې د په روډ باندې غسته ټول خلکو ته ګوري ټول خلک حیران کړل چې ناشنا واقعیا وشول کنه ډیر افسوسناک واقع راغله ملګرو بینک والا هم چې د ډیر روپۍ نه ورکولې په دې باره کې سوال خو دي کمنټ ضرور وکړئ پښتنو زمونږه معاشره صرف د پیسو معاشره ده چې پیسې نه وي هیڅ هم نشته د سړی قدر نشته د هیڅ چا قدر هم نشته چې پیسې وکنه د زناور قدر هم وي بیا ملګرو دا واقع راغله چې ورور دومره مجبور کیږي چې هغه خپل خور لاش راوباسي هغه د وریفیکیشن لپاره چې هغه چې نو بانک ته وړي